بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد یو ځل بیا له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې د افغانستان څوکۍ د بیرته افغانانو ته وسپاري. ښاغلي مجاهد همدارنګه ویلي چې د دغه څوکۍ په نه ورکړې سره ملګري ملتونه د افغانانو حق غصب کړی. څه کم 3 کاله کیږي چې ملګري ملتونه د افغانستان څوکۍ بیرته افغانانو ته نه ده سپارلې. چا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د څوکۍ د ورکړې مخه نیولې ده؟ ولې ملګري ملتونه په دې کار سره غواړي افغانان منزوي وساتي؟ او څه باید وکړو تر څو په دې سازمان کې خپله څوکۍ بیرته ترلاسه کړو؟ سلامونه او وخت مو په خیر. تاسو د مسیر خپرونې لیدونکي، زه فضل کریم مخلص یم. غواړو چې د نن ورځې په مسیر کې پر همدې موضوع بحث ولرو. دلته په بحث کې راسره 3 تنه قدرمن میلمانه، سیاسي شنونکی سمیع الله احمدزی، سیاسي کارپوه سید ذکر الله هاشمي او د پوهنتون استاد عبدالجبار اکبري راسره میلمانه دي. تاسو درې واړه په خپرونه کې ښه رالاست، ستړي مه شئ. احمدزی صاحب، بحث به له تاسو را پیل کړو. څه کم 3 کاله کیږي چې اسلامي امارت هر ځل له ملګرو ملتونو همدا غواړي چې باید د افغانانو څوکۍ بیرته اسلامي امارت ته وسپارل شي. ولې د ملګرو ملتونو ځواب په دې موده کې منفي و؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تا درنو میلمنو، تا ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم. هیله ده چې ټول روغ او جوړ اوسي. ګورئ، د دې باوجود چې د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان چوکۍ فعلي حاکمیت ته نه ده سپارلې، په همدې شکل دوی پر موږ باندې مالي بندیزونه، سفري بندیزونه، د تور لیست بندیزونه، دا هغه بندیزونه دي چې ملګرو ملتونو سازمان یا د لویو قدرتونو لخوا د ملګرو ملتونو د سازمان په واسطه پر موږ ته وهل شوي، تحمیل شوي، او کوشش دا ده چې مونږ انزوا ته بوځي. چې له هغې جملې نه په 3 کلونو کې مونږ یعنې افغانان له ملګرو ملتونو سازمان نه غواړي چې دغه چوکۍ دې افغانستان ته وسپارل سي. خو که چیرې تاسې وګورئ د ملګرو ملتونو سازمان د نیکسون د دوکتورین په واسطه باندې جوړ سوی، چې په سیاست کې ورته د دوستون سیاست وایي. کله چې امریکایانو په ویتنام کې ماته خوړلې وه، دوی له 2 ستونزو سره مخ وو. هغه چې یو، دوی په نړیواله کچه باندې منفور سوي ول، او دوهمه مسله دا وه چې دوی ډیر اقتصادي مشکلات ګاللي ول. نو د دغو اهدافو د تحقق په اساس باندې که چیرې دوی په آینده کې غوښتل چې دغسې ځمکې هیوادونه لکه څرنګه چې ویتنام اشغال کړی وو اشغال کړي، دوی په امریکا کې د منطقوي مطالعاتو پوهنځی رامنځته کړل چې په دې باندې منطقوي مطالعات وکړي. چې د دغو منطقوي مطالعاتو د پوهنځي اولنۍ مسله په سعودي کې او همدارنګه په ایران کې ترسره شوې، چې دوی په دې هڅه فکر وکړ چې له سعودي نه په مالي لحاظ باندې او له ایران نه په نظامي لحاظ باندې په سیمه کې استفاده وکړي. خو دا چې له هغې نه وروسته د ځینې ستونزې دوی ته را پیدا شوې او دوی ونه توانېدل چې دغه شي ته په ښه شکل باندې تحقق ورکړي، نو دې اساس دوی ټول فوکس د ملګرو ملتونو سازمان ته کړی ده. د ملګرو ملتونو له سازمان نه کوشش کوي چې دغه اهداف ترلاسه کړي. لکه څرنګه چې دوی افغانستان اشغالاوه، هم دوی همدغه ویلي وو چې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د منشور په اساس باندې دوی پر افغانستان باندې برید کړی، او د ملګرو ملتونو د سازمان تر ټولو ډیره بودیجه هم دوی ورکوي، یعنی امریکایان ورکوي. نو اساسي مسله دلته همدا ده چې د ملګرو ملتونو سازمان په خپل صلاحیت لرونکي نه دي. تر ډیره دوی د 5 غړو هیوادونو د امنیت په شورا کې چې دي دوی په واک کې، او همدارنګه چې د مونږ طرف د امریکایان چې د افغانانو طرف د موږ سره دلته 20 کاله جنګېدلي، دوی په افغانستان کې ماته خوړلې ده، دوی دلته تاوانونه کړي، دوی چې له دې جنه تللي تر ټولو ډیر معنی امریکایان دي چې د خپلو اهدافو د تحقق په اساس باندې کوشش کوي چې په دغه چوکۍ باندې اسلامي امارت یا افغانستان په انزوا کې وساتي او پر دې اساس باندې خپل اهداف تعقیب کړي. نو اساسي بحث همدغه ده چې دوی د خپلو اهدافو د تحقق لپاره دغه چوکۍ، دغه بندیزونه پر موږ باندې لګولي دي، او تر هغو پورې دوی کوشش کوي تر څو د دوی اهداف تحقق پیدا کړي. کور ودان هاشمي صاحب، چا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د څوکۍ د ورکړې مخه نیولې ده؟ الحمدلله وحده والصلاة والسلام علی من لا نبی بعده. اما بعد، مخلص صاحب تاسو ته، احمدزي صاحب ته، اکبري صاحب ته او دغه تاسو لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او د تیر اختر مبارکي ټولو ته وایم، او له خدای پاک څخه غواړم چې خدای پاک د غزې مسلمانانو ته نصرت کامل ور په برخه کړي، او خدای دې د یهودیانو د ظلم او د ستم د جنګ اور مړ کړي، او خدای دې دې ته نصرت کامل ور په برخه کړي، او موږ ته دې خدای پاک مغفرت وکړي. رالو د تاسې خبرې ته په دې کې شک نشته چې نه تنها د ملل متحد د چوکۍ خبره، حتی اکثره دولتو د رسمیت پیژندنې لړۍ هم امریکا ډبه کړي. امریکا په دنیا کې تر اوسه یو قطب ده، یعنی که اگر چې اوس د جنګو څخه د افغانستان له شکسته وروسته دا معامله شروع سوه چې اوس چین و روسیه و ترکیه و برازیل و هند و
دا دولتونه کوشش کوي چې دغه امریکا چې له یو قطبیته چې خلویږي نو دوی جای ځان ته پیدا کړي په دنیا کې. دا ما په اولو شپو کې ویلو چې کله چې روسیه په افغانستان کې شکست وکړ اتحاد جماهیر شوروي په حدود د 3 کلو کې پاش سو 28 دولتونه استقلال له روسیې څخه واخیستل چې د موږ ته شمالي ګاونډیان هم پکې دي په اسیا اروپا کې. نو لهذا امریکا د سقوط په حالت کې ده. په دغه حالت کې په کشمکش د دنیا کې تر اوسه یو قطب ده. دغه یو قطبیت دغه ایجاب کړی ده چې د دولتو د رسمیت پیژندنو او د ملل متحد د چوکۍ د نه ورکړل امارت اسلامي افغانستان ته امریکا ټول وزر ټول ګناه ټول کړنه د امریکا ده. نو لهذا دا د امریکا مخه نیولې، په دې کې شک نشته. ولې امریکا مخه نیولې دي؟ امریکا دلته سر مات سوی، سر یې جوړ سوی نه ده. امریکا دلته داسې زخمونه ګاللي دي چې کم له کمه له د بعضې شخصي احصایاتو له مخه 15,000 کسان داسې کسان لري په امریکا کې چې د امریکا په اردو کې په افغانستان کې زخمیان سوي دي چې تمام عمر مصارفات د امریکا د حکومت په غاړه ده. که د دغه زخمي ده، که د کور ده، که د عیال ده، دا به ټول حکومت امریکا ورکوي. دا یوه خبره. دومن خبره دلته تقریبا د غیر رسمي احصایاتو له مخه 10,000 کسان وژل سوي دي او د رسمي 3,500 کسان. نو تقریبا 2.3 تریلیونه ډالر یې دلته تاوان کړی. دلته په افغانستان کې 20 کاله جنګېدلی، خپل اهداف یې ترلاسه کړی نه ده. له دې جې رټل سوی ده، له دې جې تښتېدلی ده، له دې جې په ډیره ذلیلانه توګه باندې له افغانستانه دوی تښتېدلي دي او اوس یې نتایج په دنیا کې تاسو پخپله وینئ. امریکا د خپل د جای د حفظ دپاره کشمکش په دنیا کې لري. نن ورځ فلسطینیانو دا ټول اروپا او غرب امریکا په کشمکش کې اچولی. نو دا هغه شیان دي چې امریکا دغه نسی زغملی او په عین وخت کې عکس العمل هم نسی کولی. کوم عکس العمل ورسره پاته ده؟ مثلا دوی حتی په 2012 کې دا فیصله کړې چې دوی افغانستان پرېږدي. 8 کاله نور امید ځان ته ورکړل، جنګ یې وکول خو نتیجه یې نه کړل ور. نو نن څه شی ورته پاته ده؟ دا میډیا ورته پاته ده، دا د ملل متحد د دنیا رسمیت پیژندنه، کوشش کول چې افغانستان په انزوا کې وساتي، کوشش کول چې د افغانستان اقتصادي وده ونسي، په افغانستان کې امنیت خراب کړي. اوس مثلا دغه سوځېدلې چهرې چې دوی په وین کې راټول کړي دي، دا د چا کار ده؟ دا خو امریکا پیسې ورکوي، د امریکا فنډ ورکوي، د امریکا راټولوي. ضرور دا خو د اروپا ټول دولتونه د امریکا اشغال شده دولتونه دي. نو لهذا که هر چیرې مجلس کوي، که هر چیرې د افغانستان په ضد باندې عکس العمل کیږي، د امریکا کوي. امریکا خوږ سوی، امریکا زخمونه نه دي جوړ سوي، د امریکا خلکو هم دا نه دي هیر کړي. امریکا خلک د امریکا حکومت غاړه نیسي چې تا په افغانستان کې دونه تاوانونه ورسول. نو لهذا امریکا د خپلو زخمو په اساس باندې کوشش کوي چې افغانستان منزوی کړي. کور ودان. اکبری صاحب، هاشمی صاحب یاد کردن که با این کار میخواد افغانستان منزوی نگه دارد. چرا سازمان ملل و در کل امریکا میخواد افغانستان را منزوی از لحاظ سیاسی و اقتصادی نگه دارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند توانا و دادگر، با سلام درود خدمت شما جناب مخلص صاحب، خدمت احمدزی صاحب، خدمت جناب هاشمی صاحب، خدمت همه مردم شریف و سربلند افغانستان. اجازه دهید پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان خدمت همه مردم افغانستان و کسایی که خوشدار و دوستدار ورزش هستند تبریک بگوییم و این میتونه که پیام آور سال برای همه مردم افغانستان باشه. همانطوری که مهمانان شریک در بحث اشاره داشتند، یک قاعده جهانی است پس از جنگ دوم جهانی و شکلگیری سازمان ملل. قاعده به این شد که کشورها بین هم نشست داشته باشند و نماینده های در سازمان ملل داشته باشند و این نماینده ها بتواند صدای کشورها باشه و اون قاعده و نرم هایی که سازمان ملل به همه کشورها ارائه کرده است مطابق از این باید کشورها عمل کنند و هر کشوری که اگر از این قاعده جهانی عدول میکنه باید نمایندهش کنار زده شود و یا هم کشور باید چون از قواعد یا از قانون سازمان ملل تعدی میکنه. روی هم رفته مسئله افغانستان یک مسئله جدایی است و شما میدانید که پس از سقوط جمهوریت و آمدن امارت اسلامی و شکست تاریخی آمریکا از افغانستان، آمریکایی‌ها تلاششان به این بود که فشارهای گوناگونی را بالای امارت اسلامی بالاخص بالای مردم افغانستان داشته باشند تا اینکه حداقل حکومت کنونی به خواستهای آمریکا تن بده و بتونه که اون خواستهایی که آمریکا در 20 سال پسین با حکومت جمهوریت داشت بالای مردم افغانستان داشت. شما عملا میدونید که قوت‌های ناتو در کنار آمریکا بود و هر حرفی که آمریکا میگفت مسلما حکومت آن زمان قبول میکرد چون همه دم و دستگاه بستگی به کشورهای تراز اول بود.
به او اساس من فکر میکنم که این خودش میتونه یک نوع فشار سیاسی باشه که طالب ها بتونن به طرف ایالات متحده آمریکا گرایش پیدا کنن و خواستهای آمریکا را بپذیرن. امروز افغانستان از لحاظ موقعیت حساس ترین موقعیت است، چرا هر کشور کوشش میکنه که در وضعیت حاد افغانستان خود ببینه، پیرامون افغانستان نشست برگزار کنه و کشورهای کوچک حتی تلاش میکنن که امروز نشستی در پیرامون افغانستان برگزار کنن و در او نشست ها خود بزرگ بسازن که گویا ما افغانستان فراموش نکردیم. ولی حقیقت امری است که امروز مثلا نیاز است که امارت اسلامی باید یک نماینده در سازمان ملل داشته باشه تا صدای واقعی مردم افغانستان باشه و حداقل اینا به عنوان یک دولت مستقل، به عنوان یک دولتی که بتونن از اراضیشان دفاع کنن، از منافع ملیشان دفاع کنن، چون اکثرا در قواعد جهانی این به اصطلاح یک معمول است که باید کشورها حضور داشته باشند و اینا روی منافع ملیشان در هر اجلاس کلان باید گپ و گذار داشته باشند. به او اساس من فکر میکنم که واگذار نکردن کرسی سازمان ملل به امارت اسلامی خودش میتونه یک نوع فشار سیاسی باشه و در عین زمان این میتونه برای امارت اسلامی واقعا تنش‌زا باشه، به دلیل از اینکه امروز اکثرا کشورهای همسایه را شما میدونین که نزدیکی کرده است با امارت اسلامی و همین نزدیکی کشورهای همسایه با امارت اسلامی یک مقدار کشورهای تراز اول دست و پاشه ساخته است، به دلیل از اینکه مبادا کشورها آماده شوند ایالات متحده آمریکا را ببخشید امارت اسلامی را به رسمیت بشناسند و اون کشورهایی که امروز تراز اول هستند و میگن ما قدرت برتر جهانی هستیم، همه چیز در اختیار ماست، این کشورها یک مقدار به اصطلاح اینا بے بهره بانند. به او اساس من فکر میکنم که اینا حکومت هم در انزوای سیاسی قرار دادن، حکومت هم در حاشیه سیاست خارجی دنیا قرار دادن و تا هنوز هم امروز همه کشورها اکثرا منتظری است که ایالات متحده آمریکا آماده شود امارت اسلامی را به رسمیت بشناسه و این کشورها بتونن از او الهام بگیرن. به او اساس من فکر میکنم که این خودش یک نوع فشار است، ولی اگر روابط آیسا عادی سازی شود و روابط دیپلماتیک، روابط سیاسی با همه کشورهای منطقه و آقای اکبری چی کنیم تا از فشار سیاسی ما خود را خلاص کنیم؟ خب ببینید و لابی کشورهای منطقه و همسایه چقدر مهم است چوکی را ما به دست نباید گرفت که افغانستان عضویت جامعه جهانی را داره، افغانستان با جهان تافته جدان آبافته است، هر قدر دنیا تصمیم بگیره که افغانستان منزوی بسازه من فکر میکنم که به ضرر دنیا است، به خاطر از اینکه امروز افغانستان در یک موقعیت اساس است. امروز هم به بلاک شرق افغانستان نزدیکی داره و هم به کشورهای همسایه افغانستان، با این طرف هم با کشورهای جنوبی افغانستان. در کل افغانستان امروز یک میدان خیلی خوبی است به همه کشورها. به او اساس من فکر میکنم که خوب است که امارت اسلامی هم تلاشش به این باشه که یک مقدار با قاعده جهانی خود وفق بده. همین وفق دادن به قاعده جهانی حداقل میتونه امارت اسلامی را نزدیکتر بسازه به سازمان ملل و این خودش میتونه که اینا نزدیک شوند به جامعه ملل. به او اساس من فکر میکنم که پذیرفتن قاعده های بین الملل و رفتن به طرف عرف بین الملل و همچنان امارت اسلامی امروز شما میدونید که در شرایط بسیار اساس است. توپ در میدان امارت اسلامی از بازی کاملا اساس است و هر کشور کوشش میکنه که با بانهای خرد و کوچک، یک مثلا کشورهای تراز اول تلاش میکنن که چوکی سازمان ملل به یا واگذار نکنن، بعضی کشورهای دیگه مثلا پولهای مردم افغانستان امروز بند کردن، این یک تحریم اقتصادی است بالای مردم افغانستان. در کل میخواهند که چندین فشار سیاسی اقتصادی بالای امارت اسلامی تحمیل شود تا امارت اسلامی حداقل با اون خواستهای نامشروعی که او را نه مثلا خلاف ارزش‌های اسلامی است، خلاف ارزش‌های دینی است و او را نه مردم افغانستان میپذیره. اگر واقعیت او خواسته ها این عالی می بود در 20 سال جمهوریت اون نتیجه میداد، مردم امروز از او رضایت داشت، ولی اون خواستهای بود، خواستهای بیرونی ها بود که مصداق عینش میتونیم که اونا دموکراسی خیالی را به داخل افغانستان آوردن، مسائل حقوق بشری را به داخل افغانستان آوردن که ما عملا روزانه میدیدیم که صدها انسان هم از جمهوریت و هم از اون طرف طالب ها کشته میشد، ولی همه چیز در حد یک اعلامیه بود. نگرانی ابراز میشد چون همه موارد خیالی بود، همه مواردی بود که اینا میخواستند بالای مردم افغانستان تحمیل کنند تا مردم افغانستان حداقل به خواستهای زیاد تمکین بگذاره و خودشان بیان هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ استخباراتی و هم از لحاظ به اصطلاح نظامی بتونن اینجا حضور داشته باشند. ولی من فکر میکنم که سرانجام این اعمال شومشان اینا را باعث سقوطشان شد، باعث از این شد که اینا از افغانستان آخرین سربازشان برای و من فکر میکنم در شرایط کنونی امارت اسلامی باید تلاش کنه که با جهان خود نزدیکتر بسازه و اون خواستهایی که در تضاد یا در مخالفت با مسائل شرعی نیست یا مسائل دینی نیست او را امارت اسلامی بپذیره. من فکر میکنم که آیسته آیسته عادی سازی میشه. یک روز ما و شما شاهدش هستیم که نماینده از آدرس امارت اسلامی در سازمان ملل حضور پیدا میکنه و اینا میتونن که از منافع ملیشان اونجا به اصلاح قاطعانه دفاع کنن. بخیر باشید. احمد زئی صاحب درې کاله کیږي چې د افغانانو څوکۍ بیرته افغانانو ته نه ده سپارل سوې او دا د افغانانو حق هم ده. دا خپله د افغانانو په حق تیری نه ده چې خپله ملګري ملتونه او په سر کې امریکا او غربي نړۍ غواړي چې دا تیری وکړي.
ګوره مخلص صاحب په سر کې کله چې امریکایانو افغانستان اشغال کړم دغه تیره 20 کلنه مبارزه چې د امریکایانو په مقابل کې وسو او دوی له افغانستان نه وویستل سول نړۍ ته یو پیغام و هغه تر ډېر اسلامي هیوادونو ته چې امریکا ماتېدونکې ده ماته خوړلی سي خو تر ټولو اساسي مسله دا ده چې دوهم بحث دا و چې نړۍ په دې افکارو باندې وه چې د درېمې درجه هیوادونه خپل حکومتونه نشي جوړولی یعنی حتی امریکایانو هم دا باور نه و کړی که چیرې اسلامي امارت حاکم کیږي هغه به په دې قسم حکومت جوړي لکه دا اوس شکل چې کوم حکومت په افغانستان کې ده دا دوم پیغام د نړۍ ته چې دغه هیوادونه کولی سي چې مستقل خپل حکومتونه جوړ کړي او په دغه قسم حکومت باندې جوړ کړي لکه څرنګه چې د مونږ د یعنې په افغانستان کې چې کوم حاکمیت لرو دریمه مسله دغه ده چې یو اساسي هدف چې جمله د ملګرو ملتونو د سازمان د امنیت شورا غړي هیوادونه د افغانستان په وړاندې لري هغه د دغه ډول اسلامي نظام نه منل دي چې دوی په دغه عرصه کې چې دغه اسلامي نظام سره دوی مشکل لري او د ځان لپاره خطر بولي دغه نوع اسلامي نظام دوی مجموعاً یعنی متمرکز دي دوی همغږي دي د 15 واړه د بشر د حقوقو د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غړي هیوادونه څلورمه مسله دغه ده چې دغسې اسلامي نظام چې په افغانستان کې جوړ شوی لکه څرنګه چې موږ وایو نړۍ یو قطبي ده امریکایان یو قطب دی پکې دغه قطب چې یو خطر ورته همدغه و چې دوی دلته ماته وخوړله او نړۍ روسانو جګړې سوي د چینایانو بحث مطرح سو یو پکې همدغه ده چې کله دغسې اسلامي نظام جوړیږي او هغه غوښتنې چې له اسلام سره په ټکر کې دي مونږ یې نه منو یعنی هغه سیستم یا نظم چې دوی تعریف کړی ده چې په دغه اساس باندې دوی یو قطبي سوي او دا دوی چې قطبي دي دا د نظم بحث ډیر مطرح ده چې دوی د لیبرال دیموکراسي تر عنوان لاندې یو نظم تعریف کړی په نړیواله کچه باندې یعنی دا معنا چې دوی له دې نه هیر هم لري که چیرې اسلامي امارت پر همدې منوال باندې پر همدې متمرکز نظام باندې پر همدې شکل باندې دوام پیدا کوي د دوی دا نظم له خطر سره مخ کیږي چې تر ټولو د دوی یو قطبي کېدو ته دغسې حکومت په خطر پیښولی سي یا دغسې نظام ورته خطر پیښولی سي او د تا پوښتنې ته راځمه د دوی دا جنایتونه چې دا 3 کاله د مونږ په وړاندې باندې کوي دغه موارد مطرح کوي دا اوسني نه دي مونږ په تېرو 20 کلونو کې لیدلي دي دوی مونږ وژلي یو دلته بمونه استباد کړي دلته بمونه مور دلته زندانونو ته اچولي دلته د ګونتنامو تر ټولو کړغېړن زندان کې مونږ بندیان کړي یعنی مونږ د دې تمه له دوی نه لرو چې دوی به د مونږ دوستان سي یا به دوی د مونږ ملګري سي دوی چې هر څه ترسره کوي د خپلو منافعو په اساس باندې ترسره کوي چې خپلې منافع په هغه کې تامین کړي تر څو چې د دوی منافع نه تامینېږي د دوی منافع پکې نه وي هغه که د مونږ وژلی مي دوی په قصه کې نه وي هغه که د بمباره مي دوی په قصه کې نه وي هغه که دلته خلک له لوږې مې مونږ د دوی په قصه کې نه وي څلورمه مسله مونږ وایو چې نړۍ کوشش کوي چې مونږ انزوا ته بوځي خو اساسي مسله دا ده چې مونږ په انزوا کې نه یو یعنی فی الحال مونږ په انزوا کې نه یو د دوی کوشش همدغه ده چې نړۍ منسجمه کړي ټولې کړي او له هغې وروسته مونږ انزوا ته کش کړي ځکه په تقریبا 3 کلونو کې مونږ فراخ سیاسي او اقتصادي تعاملات لرو نړۍ سره یعنی د مونږ پیسې او اولیه خوراکي مواد له تیره اوس په ښه ریټ کې دي یعنی پیسې هم ښه ثبات لري او همدارنګه د اولیه خوراکي موادو بیه هم په افغانستان کې په ټیټه کچه کې دي نظر په نور په تیر حکومت کې او همدارنګه مونږ تقریبا تر 500 هیوادونو پورې نږدې سیاسي تعاملات لرو چې له هغې جملې نه تقریبا 2 د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت د شورا دایمي غړي دي چې روسان او چینایان دي چې چینایانو تقریبا نږدې د مونږ سفیر منلی چې هغه د تر ټولو لوړې کچې تعامل ده نیکاراګوا حتی داسې یو هیواد ده چې په جمهوري نظام کې دلته افغانستان سره اړیکې نه درلودې هغه د اوس اسلامي امارت سره اړیکې امریکایي هیواد ده او هغه هیواد دلته تعاملات کوي یعنی کرا به دا تعاملات نورم زیاتیږي خو دغه کله چې مونږ وایو انزوا ته هم بیایي انزوا د افغانستان تر هغه وخته پورې ممکنه نه ده تر څو چې نړۍ منسجمه سوي نه وي خو په پیالي شرایطو کې چې تاسې نړۍ وینئ د دوی تر ټکرونه وینئ په نړیواله کچه باندې د نړۍ یو ځای کېدل اسلامي امارت ته مشکل کار ده کور ودان هاشمي صاحب ولې په یو بهانه باندې دوی همدا 3 کاله همدا کوشش کوي چې دغه د افغانستان څوکۍ بیرته افغانانو ته ورنه کړل شي حال دا چې نور مشکلاتونه ستونزې ده پیسې کنګل سوي دي دلته په ټوله کې که اقتصاد د دې سیاسي کوي او د فشار په توګه یې کاروي په دې کې 2-3 اسباب دي اول اسباب خو دا ده چې موږ په اول کې وویل چې د امریکا لاس ده یعنی امریکا د فشار راولي او د امر ورته کوي حتی
د ملل متحد بعضې راپورونه لکه تېر هفته کې زموږ راپور واورېدل، دا راپورونه چې د افغانستان څخه یو نما لیکي د امریکا وزارت خارجې ته ځي، هغه یې اړه یې د خپلې ګټې په اساس باندې وروسته دوی وینا کوي، یعنې دوی په خپل حتی په راپور کې اختیار نه لري. لهذا موږ په داخل د افغانستان کې کله د ملل متحد مسؤلین وینو، د مسؤلین د امارات اسلامي افغانستان سره کینی یو رقم سرګندونې کوي، خو کله چې نیویارک ته ولاړ شي هلته سرګندونې بدلې شي. معنا یې دا ده چې حتی دغه راپور هم امریکا بدل کوي. دا یوه. دومه خبره دا ده چې د ملل متحد وروسته له 80 کلو څخه یا 90 کلو څخه وروسته له 2001 څخه وروسته تقریبا له 90 کلو څخه ملل متحد کوشش کوي چې له خپله منشوره څخه ووځي. یعنی نور داسې غربي داسې ارزښتونه چې هغه د بشریت ضد اعمال دي، هغه په دولتو باندې په زور او په فشار او په یو رقم باندې ومني. یو له بیلګې څخه یو له یعنی ډېر واضح مثالو څخه د سیداو قرارداد ده. سیداو قرارداد په 1990 کلو کې جوړ شوی چې دا خلاف د منشور د ملل متحد ده، یعنی دخالت د نورو دولتو په سیاسي او اقتصادي او فرهنګي او حتی دیني لحاظ باندې دخالت کوي، په قوانینو کې دخالت کوي. مثلا سیداو تاسې ولولئ، اول 6 شرطونه مکمل د شریعت اسلامي خلاف ده. مثال د خبرې د ښځې او د نر د میراث کې تساوي، ښځه کولی شي متعدد ازواج ولري، ښځه مثال د خبرې نور طلاق باید د سړي په لاس کې نه وي، دغسې نور داسې مسایل دي چې هغه مکمل د شریعت اسلامي خلاف ده. اوس دغه سیداو قرارداد ملل متحد په 90% دولتو د دنیا باندې منلی ده نن ورځ. په دې کې د تعجب خبره دا ده چې امریکا امضا نه ده کړې، 7 دولتونه او په نور یې مني. په نور امریکا شاید دونه هغه په دې پسې نه ګرځي، ملل متحد ښیم، او په دې کې ټول عالم اسلامي امضا کړې. لهذا موږ تاسې وینو په بعضې عالم اسلامي کې داسې کړنې کېږي چې مکمل د شریعت خلافي، لکه په تاجکستان کې چې مثلا تاسې به سرونه نه پټوئ، د موږ خویندو ته وایي. په تونس کې مثال د خبرې تعدد د زوجات ممنوع ده، په تونس کې هم جنسګرایۍ ته اجازه ورکړل شوې. داسې ټول داسې شیان دي چې دوم سبب دا ده چې ملل متحد دا فشار په دې خاطر راولي چې ته به د منشور په اساس باندې ما سره مذاکرات نه کوې، ته د نوي قراردادونه چې په میدان کې راغلي دي دولتونه امضا کړي دي، ته به په هغه اساس له ما سره بحث کوې. دا یې دومه خبره. درېیمه خبره دا ده چې دلته که چیرې ملل متحد د چوکۍ د افغانستان ورکړي، خو بیا د دې د میشن ته هم ضرورت نشته. دلته باید رسمي بڼه باندې د افغانستان اسلامي امارات په رسمیت وپیژني، یونما میشن یا د یونما د کارکردګۍ له بینه یوسي. افغانستان ته داسې نشي کولی چې ځانګړی استازی وټاکي. نو ډېر داسې اقتصادي مصالح هم دي چې د هغه په خاطر باندې هم دوی تصمیم نشي نیولی. لهذا د ما په اند باندې شاید تاسې په خپل سوال کې دا ولرئ څه باید وکړو. د ما په اند باندې چې ما ډېر مخکې ویلي دي چې امارات اسلامي افغانستان د دې په ځای چې له هغو چې غوښتنه کوي چې د افغانستان اسلامي مثلا د افغانستان چوکۍ یا کرسي امارات اسلامي افغانستان ته ورکړي، د دې په ځای باندې د الټیماټم ورکړي ملل متحد، ورته وایي چې په ظرف د 3 میاشتو کې د افغانستان اسلامي امارات ته د افغانستان چوکۍ تسلیم سول که نه یونما د خپل دروازې وتړي په افغانستان کې، او دا ته یقین وکړه 3 میاشتې نه پوره کوي، 5مه ورځ به افغانستان ته خپل چوکۍ ور تسلیموي او د یونما میشن به په افغانستان کې ختمیږي. په دې خاطر باندې چې دلته په افغانستان کې اوس یو قوي مرکزي اسلامي حکومت په وجود راغلی، دلته دغه میشن ته په دا شکل باندې چې د اشغال په وخت کې په هغه شکل باندې هیڅ ضرورت نشته. ولله جاته چې دوی خو د افغانستان په قوانینو کې دخالت کول، د افغانستان په حکومتداري کې دخالت کول، د افغانستان نه پیغام په هر شي کې دخالت کول، اوس یې څوک لاسونه ور پرې کوي د افغانستان په دې مسایلو کې دخالت وکوي. لهذا د ما په اند باندې د دې په ځای چې غوښتنه جنې کېږي الټیماټوم ورکړل شي. کور ودان. آقای اکبری، زمانی که چوکۍ افغانستان به افغانها داده نمی شود چقدر در تعاملات جهانی جلوی افغانستان گرفته است همین ندادن چوکۍ به افغانها؟ جناب مخلص صاحب، شما امروز میدانید که نماینده ملل متحد به داخل افغانستان است. یونما فعلا دفترش به داخل کابل باز است و عملا در نشست‌های جهانی نمایندهش اشتراک میکنه. روز قبل هم در نشست مجموعه سازمان ملل اینا حضور داشتن، صحبت کردن پیرامون افغانستان و قرار است در نشست 3 دوحه تا کمتر از 3 یا 4 روز دیگه اونجا حضور پیدا کنن.
من فکر میکنم که خود سازمان ملل فعلا عملا به داخل افغانستان وجود داره. اگر مسئله داد و بستان باشه که ما به داخل افغانستان هستیم و عملا چوکی را به شما واگذار میکنیم، ولی یک موضوع را فراموش نباید کرد که امارت اسلامی فعلا یک سیاست اقتصاد محور به پیش گرفته است. عملا با کشورهای همسایه ما امروز در ارتباط هستیم، با کشورهای تراز اول نظامی که مصداق عینیش روسیه است. امروز سفارت روسیه به داخل کابل باز است. اکبری، هدف ما بود که خود سازمان ملل یک استیج جهانی است. بعضی از کشورها در نبود نماینده اصلی افغانستان تصویر منفی را از افغانستان ارائه می‌دهد. در کل بودن افغان‌ها در آنجا چقدر میتواند که ما را به تعاملات سیاسی با جهان نزدیکتر بسازد و جلوی قسم تبلیغات منفی را بگیرد؟ ببینید این معمول است. اکثرا کشورهای تراز اول جنگشان جنگ روانی، جنگ اطلاعاتی است و هر کدامشان تلاش میکنند که اذهان عامه را اینا مغشوش کنند، به نحوی مثلا افغانستان نزد دنیا تاریک معرفی کنند، تصویر دیگری از افغانستان داشته باشند، از بی‌ثباتی افغانستان، از امنیت افغانستان. چنانچه ما امروز به داخل افغانستان هستیم، شما در زمان جمهوریت نمیتونستین بعد تا به 2 یا 3 ولایت سفر کنین، ولی امروز امنیت به داخل افغانستان تامین است. مرزهای افغانستان تحت حاکمیت امارت اسلامی است. امارت اسلامی 3 عنصر حکومتداری را پوره کرده، ولی هراس و نگرانی های جهانی است که دستشان نسبت به افغانستان قطع شده است. کشورها در 20 سال پسین اینا خوب زرق و برق داشتند، هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ استخباراتی و هم از لحاظی که گروه های نیابتی یا مامورین توظیف شده را آوردن به دم و دستگاه خودشان بالای گرده های مردم افغانستان. ولی عملا امروز اون گروه ها نیز، جزیره قدرت به داخل افغانستان نیست و این کشورها دستشان در سیاست افغانستان قطع شده است. اینا امروز بهانه های جدیدی را با یک پالیسی نوین میخوان که افغانستان نزد دنیا تاریک معرفی کنند تا اینکه حداقل به اینا امارت اسلامی میدان بده و امارت اسلامی بپذیره که اینا کوتاه آمدن. ولی من فکر میکنم که امروز امارت اسلامی با کشورهای منطقه توازن خود حفظ کرده است. سیاست متوازن با کشورهای همسایه داره، با کشورهای فرامسایه تلاش داره که روابط دیپلماتیک داشته باشه، ولی هر کشور کوشش میکنه که از ارزش‌های خودش دفاع کنه. امروز آمریکا از ارزش‌های خودش مسئله دموکراسی است. مثلا امروز عملا دموکراسی در خود ایالات متحده آمریکا انتحار میشه. مسئله آپارتاید به اصطلاح قومی داخل آمریکا است. سیاه‌پوستا امروز به خواستهایشان نمیرسند. تضادهای مذهبی است. نامه سیدار آمریکا به خاطر منافع خودش امضا نکرده. بدون شک این خواستهایی است که کشورهای تراز اول یا کشورهایی که به اصطلاح اونا مخالفت با دین و آیین اسلامی دارن، اینا میخواین که خواستهایشان بالا از اینا تحمیل شود تا این کشورها مثلا امروز اکثرا کشورهای اسلامی امروز همکوف هستند با کشورهای تراز اول. چرا مثلا اون کشورها امروز خوبترین امکانات در اختیارشان است؟ به خاطر از اینکه اینا متاثر از سیاست اونها هستند. هر چیزی که کشورهای تراز اول میگه اونا قبول میکنن، ولی کشورهایی که واقعا اینجا وحدت اسلامیت به گونه واقعی است و مردم مسلمان زاده است، مردم از ارزش‌های اسلامی، از ارزش‌های دینیش دفاع میکنه، اینا قطعا یک انجام اینا به اصطلاح پیش نمیرن. به اون اساس من فکر میکنم که خواسته‌های تحمیلی هیچ وقت به اصطلاح کار به جاش نمیرسونه. اگر خواسته‌های تحمیلی میرسان 42 سال جنگ و بدبختی که به افغانستان بود، همین کشورها نبودن که گروه‌های نیابتی آوردن، همین کشورها نبودن که تعدی کردن به داخل افغانستان با وصف که افغانستان مثلا عضویت جامعه جهانی داشت، با واسه که افغانستان با همه نرم‌ها و استانداردهای جهانی به اصطلاح سازش داشت، ولی به خاطر از اینکه اینا میخوان که هم منافعشان برجسته شود، هم سیاستشان برجسته شود و هم خودشان بتونن که از موقعیت اساسی افغانستان، چرا مثلا امروز این کشورهای تراز اول کوشش میکنن که افغانستان یک بار دیگه تقابل استراتژی کشورهای منطقه و فرامنطقه شود، افغانستان تختی خیس شود و اینا که اینا بتونن رقیباشون از افغانستان به اصطلاح در مقابل از او بیستن. به او اساس من فکر میکنم که امارت اسلامی تلاشش به این باشه که کشورها را به اصطلاح بفهمونه. امروز مثلا حاکمیت از آن امارت اسلامی است. امارت اسلامی به جغرافیای افغانستان حاکمیت داره. آیسا من مطمئن هستم که همانطوری که مثلا عادی سازی با بعضی کشورها شده است، روابط اقتصادی مثلا امروز چین یکی از غولای اقتصادی جهان است، امروز مثلا روابط اقتصادی با امارت اسلامی داره، روابط سیاسی داره، سفارتش به داخل کابل باز است، سفارت کابل به بیجینگ باز است و اینا روابط خود آیسا عادی در کل با بیشترش 50 کشور ما رابطه سیاسی داره. من فکر میکنم که حراس اکثر کشورهایی است که کشورهایی که به اصطلاح عضویت دائمی شورای امنیت سازمان ملل داره، 2-3 کشور است که با امارت اسلامی آیسا نزدیک شده. این کشورها کوشش میکنن که مبادا سایر کشورها با امارت اسلامی نزدیک شود و ما اینجا در حاشیه قلمداد شیم. به او اساس اینا سر و صدایی را برام اندازن، چوکی مردم افغانستان به خود افغانا واگذار نمیکنن، به اصطلاح کوشش میکنن که اینمی تحریم‌های سیاسی اقتصادی یک مقدار فضا را متشنج بسازن و به نفع خودشان
کار کنند تا اینکه امارت اسلامی خواستهای زیاد را بپذیره و اینا یک بار دیگه به افغانستان حضور نظامی پیدا کنند و اون زرق و برقی که در 20 سال گذشته داشتن اون زرق و برق پیدا کنند، حتی گروه های نفوذی خود پس یک بار دیگه بالای گردهای مردم افغانستان بیارن. و ما فکر میکنیم که مردم افغانستان هیچگاه این موارد نمیپذیره. مردم افغانستان فقط آرامش میخواد. مردم افغانستان میخواد که حکومت از خان افغانا باشه، افغانا خودشان بتونن حاکمیت به دست خودشان داشته باشن. چه نیاز است که کشورهای بیرونی بیاید به ما سیاست بسازه یا به اصلاح به ما فرمول حکومت داری پیشنهاد کنه. به او اساس ما انتظار ما امید ما از خدا دوم از حاکمان فعلی است که اینا کوشش کنن که آیسا آیسا روابط عادی بسازن، روابط دیپلماتیک برقرار بدون تردید اینا خوبتر بسازن، فضا را یعنی مثبت‌تر جلوه بدن. جهان باید پیش بیاد، افغانستان پیش میره. بله جناب مخلص صاحب مطمئن باشین که جهان خوب هیچ وقت عاشق چشم ابروی من و تو نیست. مسئله اختلافاتی که داخلی افغانستان است این بین افغانا و بین امارت اسلامی است. این هیچ وقت جهان نمیتونه حل و فصل کنه. این موضوعاتی است که میان خود افغانا و میان امارت اسلامی آیسا آیسا این مشکلات حل شود تا اینکه هیچ مانعی نزد دنیا نباشه و یک مقدار جهان بتونه که به خاطر به رسمیت شناختی گام‌های خود مستحکم‌تر بسازه. بخیر باشید. احمد زئی صاحب که چیرې د افغانانو څوکۍ بیرته افغانانو ته ورکړل شي ګټې به موږ لپاره خصوصا نړۍ لپاره څه ګورئ د ملګرو ملتونو سازمان په یو نړیوال سازمان ده چې تقریبا 193 غړي هیوادونه هلته حضور پیدا کړی. ځینې موارد چې د افغانستان په جغرافیه کې ترسره کیږي د مثال په ډول باندې په تیر هفته کې د افغانستان د وضعیت په تړاو 2 راپورونه هلته وړ، یو د ریچارډ بنټ او بل چې روزا او تنبایو د یوناما راپورونه وو. دغه راپورونه دوی په داسې حالت کې هلته څېړل چې هلته د افغانستان استازو حضور نه درلوده. نو خپل د همدغو مواردو څېړل کله چې دوی د ملګرو ملتونو په سازمان کې دغه موارد څېړي او هلته د افغانستان نماینده وجود ونه لري، دا خپله کارآمد نه ده، دا خپله مشروعیت نه لري. ځکه چې باید مخالف کس چې تا سره ده هغه باید هلته حضور پیدا کړي، هغه باید هلته حضور ولري. دوهمه مسله مونږ په دغه سازمان کې چې کله جوړ سوی یو کال وروسته مونږ هلته حضور لرو، یعنی د دغه سازمان غړی هیواد یو. نو د ملګرو ملتونو د سازمان د منشور په اساس باندې مونږ ته باید هلته د مونږ چوکۍ راوسپارل شي. دریمه مسله تاسو وګورئ چې هلته په ملګرو ملتونو سازمان کې حتی د افغانستان د چوکۍ پیسې نه دي تحویل سوي. ولې نه تحویل کیږي؟ ځکه نه تحویل کیږي چې هلته کوم کس چې دوی کېنولی هغه د افغانستان د جغرافیې نمایندګي نسي کولی، هغه حتی نسي کولی چې د تا پیسې درکړي. نو ته څنګه کولی سي چې له هغه سره تعاملات مخکې ویسي؟ نو اساسا بحث دا ده چې هلته باید حاکمیت موجود ولرېږي چې له دوی سره راکړه ورکړه وکړي. څلورمه مسله لکه مونږ چې په دغه سازمان کې د امریکایانو په رول باندې ډیر بحث وکړه. امریکایان خپل اهداف تعقیبوي، خو که چیرې امریکایان خپلو اهدافو ته نه رسیږي امریکایان به مجبوراً له افغانستان سره تعامل کوي. یعنی امریکایانو ته له دغه فشارونو وروسته لکه څرنګه چې حکومت کلک عزم لري ولاړ ده او له خپلو فیصلو مواردو نه شاته نه ګرځي، همدې منوال باندې مخکې لاړ شي امریکایان به راځي، امریکایان به په افغانستان کې سفارت خلاصوي، امریکایان به له موږ سره تعامل کوي. ولې؟ ځکه امریکایانو په تیرو 20 کلونو کې داسې یو حکومت رامنځته نه کړل چې د دوی منافع تامین کړي. دوی خپلې پیسې مصرف کړي، هر څه یې دلته وکړل، خو هغه کار چې دوی غوښته دوی ونه توانېدل او له دې افغانستان نه لاړه. دوهم داسې یو حکومت دی نسي رامنځته کولی چې له دې نه وروسته د منافع تامین کړي، چې دی د پیسې ورکړي، دی د دلته راولي او د منافع د تامین کړي، نړیوالې ټولنې منافع د تامین شي. یوازینۍ لاره همدا ده چې له فعلي حکومت سره دوی تعامل وکړي او دغه حکومت په رسمیت باندې وپیژني او هغه موارد چې دوی وایي چې د افغانستان جغرافیه د موږ لپاره خطر پیښ نسي، چې دوی په کراتو باندې وایي د همدې حاکمیت تر لاندې دوی ته خطر نسي پیښوي. یعنی کله چې دلته 100% صلح او دوی واقعا هم غواړي هغه داعشي پروژه چې دوی لري دوی ترې خپله ویره ترسره کوي، هغه چې دا فقط اسلامي امارت ځپلی شي. نو امریکایانو ته نورې لارې بندې دي، امریکایان بیا دلته نسي راتلی، نظامی حضور دلته نسي راوړلی، امریکایان په زور باندې مونږ خپل موارد پر مونږ باندې نسي منلی، کوم سیاسي نظم چې ده تعریف کړی دا له خطر سره مخ ده. چینایان او روسان د نوي قطب د رامنځته کولو په حالت کې دي. د ملګرو ملتونو سازمان په دغه منوال باندې کارآمد نه ده، ځکه چې له دغو غړو هیوادونو سره چې د امنیت په شورا کې دي موازي قوې پیدا کیږي، موازي قوې پیدا سوي دي او هغه موازي قوې د دوی حکومتولي په جهان باندې نسي منلی.
هغوی خپل کوشش کوي چې مونږ مثلا هندوستان خپل غواړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړی اوسیږي، ځکه هغه نه غواړي چې نور د فرانسه سوپر قدرت اوسیږي، انګریزان دې اوسیږي، زه دې ونه اوسېږم. نو دلته د چې د موازي قوې رامنځته کیږي او دغه موازي قوې چې دي دا به نظم پاشلو ته وړي، یعنی نظم به پاشل کېدو په حالت کې. نو په دغه مواردو کې مونږ کولی سو چې اسلامي امارات هم خپل تدابیر ونیسي او اسلامي هیوادونه یو اسلامي قطب رامنځته کړي، یو اسلامي قطب رامنځته کړي چې اسلامي امارات هم په هغه کې مدغم اوسیږي او د اسلامي هیوادونو له ادرس نه ټول اسلامي هیوادونه چې تقریبا 50 اسلامي هیوادونه دي له نړۍ سره تعاملاتو ته مخه کړي. کور ودان هاشمي صاحب، څو ورځې بعد په دوحه کې د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو لخوا غونډه جوړیږي. آیا دغه غونډه به ملګري ملتونه دې ته واداره کړي چې د افغانستان څوکۍ بیرته افغانانو ته ورکړي؟ اول خو داسې ده د غونډه چې کېږي که تاسې پام کړی په اول کال کې امارت اسلامي افغانستان له دې چې غوښتنه وکړه چې باید امارت اسلامي افغانستان ته بلنه ورکړي، په هغه وخت کې ملل متحد بلنه نه کړه ور. په تیر مجلس کې بیا ملل متحد زارۍ کولې او امارت اسلامي افغانستان مقاطعه وکړه. نو دغه دا اوس دعوت لګل سوی د امارت اسلامي افغانستان ته شرایط منل سوي شرایط منل سوي دي. معنی یې دا ده چې مخکې له دې چې موږ د دوحې مجلس ته ځو، دلته امارت اسلامي افغانستان ګټونکی ده، دا د افغانستان چوکۍ ملل متحد تسلیم کینی کی تسلیم دغه مجلس ته تګ د دې په غوښتنه د امارت اسلامي افغانستان غوښتنې منلې، شرطونه یې منلې، دا په خپله هم ګټه ده، هم سیاسي نوښت او سیاسي پرمختګ ده. دا خو اوله خبره. دومن د افغانستان د چوکۍ د نه ورکړې خبره دا په هغه وخت کې حل کیږي چې امارت اسلامي افغانستان د دغه دپاره لابیګیري ووایي، نور اسلامي دولتونه دې ته وهڅوي که وکولی سي، که چیرې د اسلامي دولتونه نه هڅول کیږي باید په دنیا کې د اسلامي نظام دنیاوال ومني. نن ورځ دنیاوال کوشش کوي، شرق خپل نظامونه لري، خپل سیاسي ساختارونه لري، غواړي چې په خپلو دولتو باندې حامل کړي. مثال د خبرې غرب چې د امپریالیزم یا صهیونیزم دی غواړي چې دغه کوم سیستم یا دا کوم نظم چې دی معرفي کړی باید په ټولو دولتو کې معمول وي. لہذا په دنیا کې که تاسو چیرې وګورئ اسلامي کمونیستي نظام په رسمیت دی پیژندلی چې اوس په چین کې حاکم ده، دا دنیا ورسره منلې ده او خپل روابط هم ورسره لري، د کمونیستي په اساس باندې هغه خپل کړنې کوي چین. او مکس نظام داسې روسیه داسې هغلته امپریالیزم یو نوع انتخابات یو نوع پرلمان یو هم د لري او کمونیستي هم ورسره مکس کړی، او بل نظام د امپریالیزم جهاني داسې د امریکا قیادت لاندې ده او ټول اروپا او غربي ملکونه ورسره دي. باید په دغو ساختارو کې په دغو نظام کې اسلامي نظام باید دنیا ومني. په دې خاطر باندې چې که چیرې اسلامي نظام ونه مني نو بیا به امارت اسلامي افغانستان به هم ګام په ګام دی دا هڅوي لکه دا نور دولتونه چې کوي. مثال د خبرې که چیرې اوس موږ د اوسنۍ نظم د دنیا 10% سږ کال ومنو، مجبوره یو 15 کاله بعد بیا 50% ومنو، بیا مثال 10 کاله بعد مجبوره یو 100% کې ورسره ومنو. اوس تاسو وګورئ سعودي هره کړنه، یعنی د اسلامي ملکونه هره کړنه د اسلام په ضد باندې عمل دي. سبب یې څه شی ده؟ سبب یې دا ده چې هغه توافقات د ملل متحد باندې موافقه سوي، هغه باندې امضا ورته کړي، په هغو دپاره مجبوره ده کار وکړي. یو شی به 100 کال تطبیقوي، بل شی به کال ته تطبیقوي، بل به 15 کاله بعد تطبیقوي. لہذا که چیرې امارت اسلامي افغانستان غواړي چې دلته تر فشارو لاندې هر وخت نه وي، هر وخت مشکلات نه وي، دا به په دنیا باندې اسلامي نظام په رسمیت پیژني چې وروره دلته اسلامي دولت ته موږ اسلامي نظام تطبیقوو، د اسلام په اساس باندې د موږ اقتصادي کړنې دي، د موږ اجتماعي کړنې دي، د موږ قوانین دي. لہذا بیا په آینده کې د فشارو لاندې نه راځي. تاسو به یو څو وخت مخکې تاسو په یاد وي چې پاکستان ته ویل سوي و، IMF ورته ویلي و چې که چیرې د جنسګرایي قانون د پاکستان برلمان منظور نه کړي موږ بیا قرضه نه ورکوو پاکستان ته. نو دا معنا یې دا ده چې له هغه وخته چې پاکستان سیده او قانون امضا کړی، له هغه وخته تر داننه پورې آهسته 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 ټول هغه خبرې پې باندې مني. لہذا امارت اسلامي افغانستان بار بار محترم شیخ صاحب اعلان کړی چې موږ هیڅ کله د اسلام د شریعت خلاف احکام قوانین هیڅ شی نه منو. نو معنا یې دا ده چې باید د اسلامي نظام په دنیا کې هم امریکا هم غرب هم شرق ومني. بیا که چیرې د اسلامي نظام ومنل سو بیا به نورو اسلامي دولتو باندې فشار نه واردېږي، بیا به نورو اسلامي دولتو باندې د شریعت خلاف خبرې نه منل کیږي. ولې دې جاته چې اوس عالم اسلامي دولتونه اکثریت د ګروګانۍ لاندې دي، دی اصلا اشغال شده دي، د IMF له طریقه دی اشغال شده دي، دغسې د میډیا له طریقه دغسې د اشغال لاندې دي.
په ټوله کې یا نظامي اشغال دی اقتصادي ده او یا هم په ټوله کې نه په ټوله کې ده. اوس مثال اقتصادي د اشغال خبرې ده. چې کله خپله بودیجه جوړوي یا اعلانوي نو دوی مجبوره دي چې IMF ته او د دنیا نورو بانکو ته مراجعه وکړي چې موږ والا په خپله بودیجه کې کسره لرو، موږ سره 1 میلیارډ 2 میلیارډ 3 میلیارډ ډالر تاسې قرضه وکوئ. نو هغه به بیا دا شرط ورته ږدي چې که چېرته هم جنسګرایي په خپل وطن کې ومنې نو بیا یې درکوم که نه نه درکوم. بل کال ته به ورته وایي چې وروره مثال دی ټکس دونه ولروې که نه نه درکوم. بل کال به ورته وایي چې وروره دغه ښځې حقوق په میراث کې به مساوي کوي، ښځې به پرېږدې لکه تاجکستان غوندې چې بیا به د اسلامي حجاب به نه په سر کوي که نه نه درکوم. نو هر وخت به داسې د فشار لاندې لہذا له دې فشارو وتل یګانه لاره یې چې زه وینم هغه دا ده چې اسلامي نظام په دنیا باندې په رسمیت وپېژندل سي، چې اسلامي ملکونه او اسلامي امت د دغه د امارت اسلامي افغانستان د مبارزې په نتیجه کې له دغو فشارو څخه ووځي. کور ودان اکبری صاحب قبلا هاشمی صاحب و احمدزی صاحب یادآور شدن که مانع اصلی سپردن چوکی سازمان ملل به افغانها امریکا است. این کار چقدر خودش حیثیت سازمان ملل را صدمه زده است و یا هم در آینده صدمه خواهد زد؟ جناب مخلص صاحب پرسش خیلی خوبی است. سازمان ملل امروز در رأس سازمان ملل ایالات متحده آمریکا است. تمام دم و دستگاه سازمان ملل ایالات متحده آمریکا مدیریت میکنه، منابع مالیشه، منابع اقتصادیشه، تمامش ایالات متحده آمریکا تمویل میکنه. بدون پشتیبانی آمریکا سازمان ملل تصمیم گرفتن نمیتونه. مصداق اینی شما جنگ غزه و فلسطین میبینین، اونجا صدها انسان همه روزه به خاک و خون کشانده میشه. وقتی که دبیرکل سازمان ملل صدا بلند میکنه که اونجا جنوساید یا نسل کشی است، عاجل توسط بعضی کشورها سرکوب میشه، صدا از او خاموش میشه. و همونطور جنایتایی که به داخل افغانستان شد. آیا آمریکایی‌ها در 20 سال چقدر جنایت به داخل افغانستان کردند؟ ولایت شمال افغانستان را بمباردمان نکردند، خانواده ها را اینا سلاخی نکردند، در جنوب افغانستان خانواده را اینا به عزت نساختند. خب اینا هم به وقت از اعمال شوم خود اینا اغماس میکنن، هم سازمان ملل هم ایالات متحده آمریکا، به خاطر از اینکه اینا قدرت اقتصادی در اختیارشان است، قدرت نظامی در اختیارشان است و اینا خود عقل کل میشمارند در تمام دنیا. امروز آمریکا میگه ما نظم نوین دنیا رو کنترل میکنیم. اگر قرار به این باشه که نظم نوین دنیا کنترلش توسط به اصطلاح برتری قدرت باشه یا ای که اعمال نفوذی باشه، خود طبعا دیگه اینجا قانون جنگل است. پس این قواعد جهانی چی میشه؟ این سازمان ملل چی میشه؟ این کشورهایی که عضویت سازمان ملل داره، کشورهایی که منشور سازمان ملل پذیرفتن، پیمانهای به اصطلاح پذیرفتن، اونجا رفتن معاهده را امضا کردن. پس این کشورها مجبور هستند که همه‌شان دست به علاشه بنشینند. به او اساس من فکر میکنم جناب مخلص صاحب که آمریکایی ها در هر کشوری که حضور نظامی پیدا کردن، وقتی که در کشور ورشکست شدن، او کشور اولین کاری کردن تحریم اقتصادی کردن. شما عراق نمونهش میبینین، همانطور کشورهای عرب خاور میبینین نمونه‌ایش که وقتی آمریکا حضور داشت خیلی کشورها پرزرق برق بود. وقتی آمریکا کشورها را ترک میکنه، اولین کارش است که فشار اقتصادی رو بالاش میاره، تحریم‌های اقتصادی رو وضع میکنه. امروز مسئله اوکراین و روسیه را عملا میبینین. چرا مثلا آمریکا به طرف اوکراین گرایش پیدا کرده است؟ هدفی اصلیش است که دنیا را مصروف نگاه بکنه و با دنیا به این باور برسند که آمریکا واقعا همکاری جهان است. و ما یک دانشمند جرمنی میگه هر کشوری که دو نقطه دنیا را تحت کنترل داشت او آقای جهان است. یکی فلسطین میگه و دومش هم افغانستان. مسلما آمریکایی‌ها بسیار زیرکانه تلاش دارن امروز فلسطین در اختیارشان قرار دادن. شما میبینید که چرا اسرائیل در برابر فلسطین تحریک میکنن. حتی 4000 قطعه دلتا فورس خود در دریای در بحیره سرخ بود و اونجا از لحاظ نظامی اسرائیل کمک کرد، در حالی که اونجا انسانایی که اونجا شهید میشدن انسانای بی‌دفاع بودن، نه اونا نظامی بودن، حتی در مکاتب مدارس در خانه‌هایشان زنان و اطفال بودن، کودکان بودن که امروزه تومه سیاست‌های خصمانه امین غربی‌ها میشدن. به او اساس من فکر میکنم که به اینا انسان اهمیت نداره، حقوق بشر به اینا اهمیت نداره. چیزی که با آمریکایی‌ها مهم است فقط منافعشان است. هر کشوری که منافع آمریکا را تامین کرد او کشور برای آمریکا بسیار عزیز است، رفیق است و او کشور میتونه که برای آمریکا همسویی یا نزدیکی داشته باشه. شما امروز از کشورهای عربی یاد کردین، اکثرا کشورهای عربی امروز به اصطلاح قواعد اسلامی را اینا مراعات نمیکنن، به خاطر از اینکه آمریکا برشان گفته است که شما مثلا زن اجازه بدین که زن بره به سینما، زن اجازه بدین که به حجاب بره، زن اجازه بدین که درایوری کنه، چیزی که مثلا در اسلام ما چیزی نیست. اگر مثلا زن
زن میره درایوری هم میکنه، حجاب اسلامی باید مراعات باشه. اگر بر هر اماکن دولتی میره اونجا وظیفه اجرا میکنه، باید حجاب اسلامی که باید او بدن زن حفظ شود باید او را داشته باشه. ولی آمریکایی‌ها خلاف از هستند، متضاد از هستند. آمریکایی‌ها فقط میخواهند که خواسته های به اصطلاح خود بالای جهان اسلام بپذیرند، ولی من فکر میکنم که به این خواستشونشان نمیرسند. و اگر یک اسلام و اگر یک مسلمان هم زنده باشه در هر کجای دنیا، او از ارزش‌های اسلامی دفاع میکنه و او از ارزش‌های دینیش دفاع میکنه. و من مطمئن هستم که بازم تکرار میکنم که اسلام پیروز است و یک روزی ما شاهدش هستیم که نماینده از آدرس مردم افغانستان در سازمان ملل باشه و او بتونه که از ارزش‌های اسلامی و انسانی اونجا دفاع کنه. تشکر. د خبرونې وروستی وخت د پوښتنې کومه کلنډ ځواب راکړئ. احمدزی صاحب څه باید وکړو تر څو موږ وتوانېږو دغه څوکۍ بیرته لاسته راوړو؟ ګورئ د دغه څوکۍ د ترلاسه کولو لپاره موږ ټول شرایط آماده کړي. دا چې هغه طرف موږ ته دغه چوکۍ نه راکوي، په هغو ارزښتونو اسلامي او افغاني ارزښتونو موږ معامله نسو کولی. نو اصلا بحث دا ده چې پر همدې منول باندې چې کله د دوی په وړاندې درېدنه یې کړې د اسلامي امارت، همدا درېدنه وکړي. ځکه که چیرې تاسې وګورئ له اول د اسلامي امارت له حاکمیت نه کرا نړیواله ټولنه شاته ځي، کرا نړیواله ټولنه شاته ځي، او نن تر دې پورې را رسېدلي دي چې د دوحې په راتلونکي غونډه کې د اسلامي امارت د شرطونو په منلو سره هغوی ته په دې دوحې غونډه کې د حضور بلنه ورکړي. کور ودان هاشمي صاحب، په نړۍ کې ډېر نور مهم موضوعات شته دي چې باید هلته ملګري ملتونه په هغه باندې باید غونډې ونیسي او د هغه د حل لپاره باید ګامونه پورته کړي. ولې دوی ګامونه نه پورته کړي؟ داسې اولا موږ باید هدف هم چوکۍ نه وي، دا د چوکۍ چندان شی نه ده چې موږ دونه پسې هڅې کوو. یو دومن داسې نه کوي. ګوره دوی له اوله تر اخره غرب دوه ګونی سیاست چلوي. د خپل منافع ملي دپاره، د خپلو ګټو دپاره، اقتصادي ګټو دپاره، د کنټرول دپاره حقوق بشر استفاده کوي، خو دوی تر ټولو غټ ناقضین د بشر. بیا حقوق د ښځو استعمالوي، خو دوی تر ټولو غټ ناقضین د حقوق د ښځو دي. دغسې د اطفالو راواخله، دغسې د ظلم و ستم راواخله. تاسې په خپله راواخلئ په دې 13 کلو کې چې غرب څونه خلک په دې دنیا کې وژلي دي، او عالم اسلامي وګوره دایما د یو مظلوم په شکل باندې په دې خاطر ژوند کوي چې دا متفرق دي. نو زه وایم چې کوشش وشي چې عالم اسلامي سره اړیکې ډېرې ټینګې سي او په عین وخت کې به د خپل سیاست باندې په ټینګه باندې ودرېږي او خپل هدف تر نظر لاندې ونیسي. د ما په اند باندې چې انشاء الله العزیز لکه څنګه خدای پاک وعده کړی ان تنصروا الله ینصرکم ویثبت اقدامکم، خدای پاک به نصرت الهی را پر برخ. آمین. کور ودان. به عنوان پرسش آخر آقای اکبری، به خاطر اهدافی که این سازمان ایجاد شده، خود سازمان ملل، آیا واقعا اکنون این سازمان به او متحد است؟ خب من فکر میکنم که نه تنهایی که متحد نیست، این سازمان پیوسته جانبدارانه قضاوت کرده است، پیوسته به نفع کسایی قضاوت کرده است که این سازمان توسط اونا شکل گرفته است، توسط همون کشور اداره میشه، منابع اقتصادی، سیاسی، نظامیش تمویل میکنه. ولی اینا استقلال ندارن، استقلالیت ندارن. اگر واقعا استقلالیت می داشتن، نمونهش جنگ، بازم تکرار میکنم، مسئله جنگ غزه و اسرائیل نمونهش است که این سازمان میتونست که اونجا قضیه را حل و فصل کنه و ملامت سلامت هویدا بسازه، ولی این کار نتونستند به دلیل از اینکه هر کشوری که جنگ شعله‌ور میسازه مسلما او کشور مجبور است که سازمان ملل از او مسائل از او اغماس کنه یا چشم پوشی کنه. ما نمونه هایش هم میبینیم در سطح جهانی. به او اساس خوب است که امارت اسلامی اول قدم های مثبت خود با کشورهای همسایه نزدیکتر بسازد، چنانچه در این 3 سال کرده است. ما شاهدش هستیم با کشورهای همسایه. وقتی که ما به اصطلاح رضایت کشورهای همسایه را به دست آوردیم، با اینا اتحاد یا اما وحدت اقتصادی سیاسی خود حفظ کردیم، مطمئن باشین که کشورهای غربی هم آیسا آیسا روز شود که او کشورها تلاشش به این باشه که یک نماینده از آدرس افغانستان بیا با اونا صحبت داشته باشه. دلیل از اینکه اونا نیازمند به ما هستند. افغانستان موقعیت حساس است و افغانستان سرزمینی است که اینجا امپراتورهای بسیار کلان اینجا شکست خورده است و اینجا استخوان‌هایشان به کوههای افغانستان است. چنانچه که آقای بایدن هم این موضوع را گفت که افغانستان سرزمینی است که اونجا امپراتورها کشته شده. به اساس من فکر میکنم که امارات اسلامی کوشش کنه که یعنی سیاست متوازن خود حفظ کنه، سیاست اقتصاد محور خود حفظ کنه و مشکلاتی که به داخل افغانستان است، مسئله مکاتب است، مسئله بازگشایی در مکاتب، این موضوعاتی است که به داخل افغانستان است. امارات اسلامی آیسای سری موارد فوکس داشته باشه. مطمئن هستم که آیسای سر چوکی به امارات اسلامی واگذار بشه. بسیار زیات تشکر. ډیره مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړ. کور ودان درنو لیدونکو له تاسو مې ولاړې مننه چې تر دې د مملتیا وکړه. پاک الله مو مل شه.